In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amir Muhammad Sabir یم د سلک له طرفه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ژوند مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. د وعدې سره سم موږ نن خپل لومړی درس شروع کوو. که ژوند دغه لومړی درس به هم ستاسو یو وخت کې بیا په یاد وي چې موږ څنګه د لیټر یا د الفابet نه شروع کوو، څنګه د ABC نه شروع کوو. که ژوند بیا به په وړ باندې خبره کوو، بیا به په سنټنس باندې خبره کوو، بیا په پیراګراف باندې خبرې کوو، بیا په ایسز باندې خبره کوو، بیا به په مختلفو ارټیکل باندې خبره کوو. پارټس اف سپیچ باندې بحث وکړو چې پارټس اف سپیچ یعنی څه. بیا به شاید مونږ تاسو په ټینسز باندې بحث وکړو چې ټینسونه مختلف مونږ لرو، زمانې مونږ مختلفې لرو، څنګه استعمالیږي، په کم وخت کې کومه موزون زمانه باید مونږ استعمال کړو. آسان سټرکچر باندې مونږ بحث کوو. په خیر په اکټیو وایس په پیسیو وایس باندې بحث کوو. په ډایرکټ انډایرکټ سپیچز 1 بګنر 2 لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 advanced 1 2 and 3 or perspective 1 2 and 3. که ژوند دغه هغه څه دي چې زما په نیت او اراده کې دي. د دې نه مخکې چې موږ تاسو خپل درس ته راشو، زه یو دوه درې سپارښتنې هغه شاګردانو ته کوم چې هغوی په مختلفو مکاتبو کې اوس قرار لري، او ورسره د هغوی والدینو ته دغه سپارښتنې کوم چې که چېرته غواړي چې اولادونه مو پوهنتونونو ته لاړ شي یا مختلفو ځایونو کې بورسونه او سکالرشپونه لاسته راوړي، د دې نه مخکې چې هغوی پوهنتون ته رارسیږي، دا به ډېره زیاته اړینه وي چې هغوی په دغه یو څو سکلز باندې کار وکړي. نو هغه مختلف سکلز چې کمپیوټر دی، انګلیسي ده، او یا کمیونیکیشن سکلز دي چې د افهام او د تفهیم خبره ده، په دغه باندې که دوی کار وکړي نو په پوهنتون کې خوشحاله وي او ډېر زیات مستریح به وي. اوس راځو دې ته چې نننی درس موږ لرو د فرست لیسن دی الفابیټس. اولنی درس دی او هغې ته موږ وایو الفابیټ یا د الفبا توري، د انګلیسي الفبا توري. څنګه چې موږ تاسو په پښتو کې، په اردو کې، په دری کې یا په مختلفو زبانونو کې د هغې د جوړښت لپاره یو څه حروف لرو، د هغه حروفو د یوځای کېدو نه دغه زبان منځته راځي. دغه شان موږ په انګلیسي کې هم لیټرز لرو، دغه مجموعې ته وایي د الفابیټس، او یو ته وایي حرف. پښتو کې چې ته موږ حرف وایو یا توری ورته وایو، دغه شان په انګلیسي کې ورته لیټر وایي. نو په انګلیسي کې موږ 26 لیټر لرو، په انګلیسي کې موږ ټول 26 letters لرو. And from those 26 letter we have English language. دغه شپږ مختلفو حروفونه letters نه موږ د انګلیسي زبان لرو. These 26 letters are divided into two categories. دغه شپږ حروف یا letters په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو ته وایي vowels، بل ته وایي consonant. یو هغه دی اواز لرونکي دي، او دوهم هغه دی چې هغه کانسننټ دي، بې غږه دي یا بې صدا دي. یو څوک به وایي چې ټي ډي دا خو اواز لري، څنګه ورته بې صدا وایي؟ دا په دې معنی چې کله د دې سره دغه واول حروف یا دغه واول لیټرز یو ځای شوي نه وي، دا ځان له یوه معنا نه لري یا ځان له یو وړ جوړېدلی نشي. نو په دې وجه باندې دې سره د دغه واول مرسته او کومک همکاري اړینه او ضروري دی. نو دې ته وایي صدادار. تاسو په پښتو کې الف، با او تا لرو، او تاسې تر یا پورې. کله چې موږ په دې باندې دغه زبر ولرو موږ یو آ، چې کله پې لاندې زیرې موږ یو ا، او چې یو پې موږ یو او، آ ا او یا ان ان اون. دغه حرکت څه شی ورکوي؟ دغه مختلفو حروفو ته دغه حرکت چې ورکوي دغه زور او زیر او پیش یا غړوندیا یا د مختلف چې حرکات دي، دغه دې ته
حرکت ورکوي. دغه شان په انګلیسي کې هم دغه واویل چې دي د کانسوننټ سره یوځای کیږي او دوی ته حرکت کې راولي او د دې نه یو معنیدار لفظ جوړوي. It makes a meaningful word from different consonants. How they give sound. आواز څنګه کوي؟ د आवाज په بنیاد باندې دغه په دوه برخو باندې ویشل شوی دي. So we have 5 vowels and 21 consonant. So that becomes 26 letters in all. شپږ مختلف یا ټول حروف دي. دوهم how we write them. دا موږ څنګه لیکو؟ د لیکلو په بڼه کې د دې it is also divided into 2 categories. په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې یو ته وایي capital letters یا upper case او دوهم ته وایي small letters یا lower case. دوهم هغه دی چې اول هغه دی چې هغې ته وایي capital یا upper case لوی حروف غټ حروف. موږ سره د څلورو کرښو والا پیج وي صفحه وي یا کتابچه وي د هغې کې غټ حروف چې وي په غټ تور باندې چې کوم وي هغه په برنو 3 کرښو کې لیکل کېږي. دغې ته ځکه موږ او تاسو اپر کیس هم وایو. لوور کیس یا سمال لیټرز هغه دي چې هغه کوچني حروف ته موږ وایو او دغه بیا په 3 کرښو کې نه لیکل کېږي. دا مکس لیکل کېږي. ځینې شاید په 3 کې ولیکلی شي، ځینې شاید په 2 کې ولیکلی شي، ځینې شاید په 4 کې ولیکلی شي، ځینې بیا بره لیکلی کېږي، ځینې بیا په منځ کې لیکلی کېږي، ځینې بیا په لاندې کرښو کې لیکلی کېږي. نو په دې وجه باندې دې ته وایي سمال یا لوور کیس ځکه دا مکس دي. او اپر کم کیس یا کیپیټل لیټر چې دي هغه په 3 برنو کرښو کې لیکلی کېږي. اوس راځو د دې پروننسیشن ته. د دې how we pronounce these letters. دغه letters مونږ تاسو څنګه پروناونس کوو، څنګه تلفظ کوو، څنګه ادا کوو. د هغې دپاره او دغه مونږ سره د عین شروع تر زیه زده پورې ټوټل 26 دي. نو مونږ یې څنګه پروناونس کوو؟ زه وایم تاسو یې ما پسې کولی شئ چې تکرار یې کوئ. A B C D E F G H I J K. مختلف خلک په افغانستان کې ما اوریدل چې هغوی کې ته کا وایي. کا دا نه دی کا. This is K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ځینې خلک وایي زی، ځینې خلک وایي زد. So both of them are right. غلط نه دی. او که چا زد ووایي هم صحیح او درست دی، غلط نه دی. دوهم اوس دې ته راځو چې دغه څنګه لیکلی کېږي. نو موږ په دې باندې خبره وکړه چې هغه لیټرز چې کیپیټل لیټرز دي، هغه حروف، هغه توري چې هغه لوی دي، هغه عموما یا هر وخت کې په 3 کرښو کې برنۍ 3 کرښو کې لیکلی کېږي. موږ تاسو دغه یو لاین، دغه دوهم لاین، دا په منځ کې تورو کو چې بیا موږ تاسو سره ښکاري، خدای دې وکړي چې دا کله دې تاسو ته ښکاره شي. نو دا د 3 او دا د هم 4. نو کله چې موږ تاسو دغه A B C D up to Z لیکو، لیکل کېږي دغه A د دغه بر اولنۍ کرښه چې کومه شروع ده د دې نه راځي 3مه کرښه ته رارسېږي، بیا داسې راماتېږي او د منځنۍ کومه کرښه چې ده داسې تیاره ده، دا یې داسې یو ځای کېږي. نو دې ته مونږ A وایو، داسې A، دا دی A. یا څوک داسې هم لیکي، داسې یو کرښه یو داسې، دا A. دوهم B بیا د دې ځای نه شروع کېږي، دا ګوټ داسې راماتېږي او دا داسې راماتېږي. بیا C داسې لیکو، بیا D داسې
د بارې کرښې نه راځي او داسې تر لاندنۍ 3 کرښو پورې. دا موږ سره تاسو وګورئ دا لومړۍ کرښه، دا دوهمه کرښه یا دا دریمه کرښه یا فرست لاین، سیکنډ او تھرډ. دا 3 لاین دي، دا 3 کرښې دي چې موږ تاسو په دې کې ABC up to Z لیکلی شو. راځو دې ته چې سمال لیټرز څنګه لیکل کیږي. نو سمال لیټرز دغه منځنۍ کومې کرښې چې دي دا منځنۍ 2 کرښې دي. دا 1 2 3 دا اپر دي او دا 1 2 3 دا بیا لاندې کرښې دي. نو دغه A په 2 کرښو کې لیکل کیږي، B بیا داسې راځي په 3 کرښو کې لیکل کیږي، C منځنۍ 2 کې، D بیا داسې لیکل کیږي، E A 2 کرښې، B 3، C منځنۍ 2، D برنۍ 3. D او B تقریبا یو شان دی، خو D دغه کوم دغه او غونته چې دی یا غړوندی چې دی دا لیفت طرف ته راځي او د B رایټ یا ښی طرف ته راځي. E بیا پسې F کوچنی داسې هم لیکل کېږي په 3 کرښو کې او بیا ځینې وخت کې داسې 4 کرښو کې هم لیکل کېږي. F پسې G دا او بیا دا G. H دا H I بیا داسې لیکل کېږي او I بیا داسې هم لیکل کېږي. نو G دا H دا I دغه 2 قسم I موږ لیکو. J بیا په لاندینو 3 کرښو کې لیکل کېږي، د پاس په دغه نقطه. K دا یوه کرښه داسې راځي، دوهمه دا بره نه رسېږي، یا دا K چې کله موږ تاسو په دې بڼه هم لیکلی شو K. L موږ سره داسې هم لیکل کېږي L او سمپل داسې ساده هم لیکل کېږي. M دا M دی، دا M دی، بیا دا N دی، بیا دا O. A B C D E F G H I J K L M N O. بیا دې پسې موږ لیکو P. رنګ شاید دلته نه پوهېږم چې رنګ نه پوهېږم چې په ویډیو کې به مختلف راشي، نه په دغه وجه مې یو کلر استعمال کړ. بیا MNO P بیا دغه لاندې 3 کرښو کې لیکل کېږي. Q بیا د G په شان دی، خو د دې دا طرف داسې دی او G چې دی نو بیا دا داسې لیکل کېږي، دا G دی او دا Q دی. R بیا 2 بڼې لري چې یو دا R دی او بل سمپل دا R دی. S څوک داسې لیکي او څوک بیا دغه 2 کرښو کې هم داسې لیکي. T بیا داسې هم لیکل کېږي T او سمپل داسې هم لیکل کېږي. U منځنیو 2 کرښو کې لیکل کېږي. V بیا هم داسې 2 کې دی. W څوک داسې لیکي او څوک بیا هم داسې لیکي په 2 کرښو کې. X بیا داسې هم لیکل کېږي، داسې هم لیکل کېږي. Y په لاندې 3 کرښو کې. Z بیا په 2 کرښو کې هم لیکل کېږي، Z دا او Z داسې هم لیکل کېږي. نو دغه موږ سره د ABC د لیکلو د سمال لیټرز د لیکلو دغه بڼه ده چې په دغه طریقه باندې موږ کولی شو چې دغه ولیکو. نو په دې هیله چې دغه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ چې
نو د یو ښاد آباد او پرمختللي افغانستان په هیله ژوندي دي یاست. انشاءالله په بله ویډیو کې بیا سره ګورو. د الله په امان. سلام علیکم.